بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو خپرونې ته او ښکلې سندره مو وکتله زار دې شم وطنه. نو واقعا خپل وطن ګل وطني وي او سره د دې شي ستونزې به پکې ډېرې وي، خو بیا هم موږ تاسو باید د خپل وطن د جوړولو لپاره لاس په کار شو. نو دا چې نورو هیوادونو ته لاړ شو، دا چې په نورو هیوادونو ته زموږ ډېر هیوادوال ځي او هلته له کومو په لارو کې له کومو ستونزو سره مخ کېږي، خاص ډول هغه څوک چې په قاچاقي لارو باندې غواړي نورو هیوادونو ته لاړ شي. کله چې هلته ځي که په قاچاقي لاره نه وي همداسې هم لاړ شي، نو هلته د دې ژوند څه ډول وي، کومې ګیلې لري، کومې خاطرې لري، دلته نورو ځوانانو ته څه پیغام لري، په دې به بحث او خبرې کوو. وړاندې مو هم یادونه کړې وه، تاسو هم کولی شئ اړیکې ونیسئ، نظرونه پوښتنې موږ سره شریک کړئ. موږ سره په خپرونه کې ډېر قدرمن میلمه دی شکرالله خلیل، دا نو د بلجیم هیواد نه راغلی او مسافر هیوادوال دی زموږ، اوس خپل هیواد کې دی، اوس مسافر نه دی. نو خلیل صاحب ستړي مه شئ، سهار مو بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د هم سهار بخیري. ډېره ډېره مننه چې د مسافرو احوال هم واخیسته او ستاسو د تلویزیون د لارې نه ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. په ځانګړې توګه تاسو هم په خیر راغلی. مننه. ژوندی اوسئ، کیسې به سره کوو، خو دا راته اول ووایه چې زموږ زیات ډېری هیوادوال اروپایي هیوادونو ته ځي، خاصتا ځوانان هغه ستونزې او مشکلات ګالي. ته دې راته کیسه وکړي چې په څومره مشکلاتو هلته رسېدلی اوس زندګي تېروئ؟ البته هر 15 کاله بعد یا 4 کاله بعد هر سفر د مسافر فرق کوي. څوک په یو ملک د لارې نه خپل هدف ته ځان رسوي او څوک د بلې لارې نه. موږ چې کله حرکت وکړل اول لاړو پاکستان ته، د پاکستان د ګوادر په لاره ایران ته واوښتو. اول تاسو دا وایئ چې قاچاقي لارو تاسو تر دغه ځای رسېدلي، اوس قصه وکړو. البته چې کله ګوادر سرحد ته راغلو، د ایران او د پاکستان سرحد دی هلته یو ډاکسن راغی چې په هغې ډاکسن کې د 10 یا 15 کسانو نه زیات نه ځایېده. موږ یې تقریبا 15 کسان یې پکې واچولو. هغه چې څنګه واچولو او څنګه خپل هدف ته ورسېدو په ډېر زحمت او په ډېر تکلیف. زیاتر خلک وایي چې هېڅ خبره نشته او یو ځلې چې ورسېږي ټول مشکلات حلیږي. نه، چې په هر ملک کې بغیر د پاسپورټ او ویزې نه قدم ږدي، ته د مواد مخدرو د نورو شیانو نه هم هغې ته سخت تمامېږي. ځکه بعضې ملکونه دي چې په لاره کې سختي ډېر زیات. لکه څنګه څه شی سختي، کوم مشکلات؟ دومره سختي چې کله موږ دې ګاډي ته وختو، خلک باید په سیټونو کې کښېني. موږ داسې 1 قطار 2 قطار 3 قطار 4 قطار یې ودرولو او یو دم یې موږ ته ویلي چې تاسو کښېنئ. چې موږ کله کښېناستو بل قطار یې زموږ د شاوخوا ته یې ودرو، یعنې بیخي یو بل د پاسه راغلو. او دغه موټر چې څومره پکې زور یې هماغومره سپیډ وخي. بیا چې کله دوی سرحد ته رانږدې کېږي، ډزې هم کېږي، کسان پکې هم ویشتل کېږي. یو څو ورځې مخکې په فیسبوک کې ما یو ویډیو ولیده چې واقعیت هغه سرحدات کوم پولیس چې په سرحداتو کې دي هغه رښتیاني د خلک وژلي دي، خلک په شهادت رسولي. نو د مرګ سره لوبې دي هره لحظه په لاره کې. نو زه وایم چې یو انسان دومره ستونزې ګالي په دې لاره کې، نو هغه بیا ولې خپل وطن کې نه پاتې کېږي؟ په دې به قصې کوو چې ولې نه پاتې کېږي. کله چې ایران نه تاسو ووتئ، بیا مثلا سمندر کې مو سفر وکړه ومونه کړه، دغه قصې هم که لږ وکړئ، هلته څومره ستونزو سره مخ شوئ؟ بلکل. کله چې د هر ملک یو پایتخت ته چې رسئ، د مختلف لارو نه خلک ورته ځان رسوي. بیا چې کله د پولیس چک پاینټ یا کنټرول چې راتله، موږ به د عمومي بس د لارې نه به یې بره چت ته خیجولو او په هغه یخنۍ کې 3 ساعته 4 ساعته موږ د چت د پاسه به پراته وو تر څو ودرېږه دا پولیس کنټرول تیر شي. د هغې نه چې بیرته راښکته کېدو هم دا خلک به موږ ته یو رقم کېده راکتل، موږ به هم ځان سره یو رقم خجالت به شو چې آیا افغانان دې ورځ ته پاتې شو، خپل ګل غوندې وطن پرېږدي. منمه چې غریبي ده، ناچاري ده، امنیت دومره نشته، خو امنیت موږ او تاسو پورې اړه لري. امنیت باید موږ راولو. که د وطن نه ټول ځوانان لاړ شي، دغه وطن چاته پاتې شي؟ څه وکړي تر اخره کومه پورې؟ هر کال په لکاو په زرهاو افغانان د افغانستان نه وځي، یا پاکستان ته کډوال کېږي یا اروپایي. هلته هم کاشکې چې یو څه د انسانیت د نګاه نه یو څه ژوند ښیي. بلکل. چې بیا مثال تاسې مثال د ایران نه واوښتئ، بیا کوم سیمې ته واوښتئ، هلته بیا څومره وخت تېر کړه، دغه پروسه بیا څنګه ده، څومره سختي پکې چې موږ پوه شو چې تاسو تر بلجیمه څنګه ورسېدئ، وروسته به بیا په نورو خبرې کوو. ښه خبره ده. چې کله تهران ته ورسېدو، بیا تهران کې 3 شپې هلته پاتې شو. بعد د هغې نه
هلته دغه درې شپې موږ چې څومره اورو ډېر بد وضعیت یا د یو پټ حالات کې خواړه هم نه یې هلته دا درې شپې څونه په سختۍ دغه درې شپې غوند د تاکوۍ لاندې تېرېږي او همالته درته همدومره خواړه رسېږي چې ته ژوندی پاتې شې بعد د هغې نه چې کله د تاکوۍ نه دې راوباسي بیا درته وایي چې لږ ولامبه ځان پاکه چې سفر دې مخته دی لامبا چې شی خو صرف مخ مینځلي او بیا موټرو ته خیږو هغه هم په کورولا ډوله موټر کې تقریبا د 10-12 کسانو پورې په ډاله کې یو کس لاندې کینی بیا د پاسه بل پې کینی او دا په یو رقم رواني چې بیخي مه کوه پوښتنه چې تر څو د ایران او د ترکیې کوم سرحد چې دی هلته ځان رسوي هلته بیا غرونه دي که څوک ډېرې پیسې ورکړی خو د آسونو په سر رواني هغه هم افغانان پکې ډېر زیات کمي چې کله بیا سرحد ته رسېږي هلته هم ویره ده ځکه یو خبره چې معمولا کېږي ترکیې پولیس چې دي خاص ډول سرحداتو کې چې هغه تر ډېره اجازه چاته نه ورکوي مثلا جوړ آمد نه کوي هلته چې تاسو کله ورسېدې څه ډول حالات سره مخ شوي څه ډول ترکیې نه تېر شوي تاسو چې کله هلته سرحد ته نږدې شولو یعنې موږ سره داسې واړه واړه ماشومان هم و د دوی حالات چې موږ کتل په دې غرونو کې سفرونه 1 ساعت نه 2 ساعت نه په شپو سفرونه هم کړي دي هغه هم په دې ویره کې وو چې اوس به لګېږو اوس به مړ کېږو اوس به مړ کېږو چې کله د سرحد ته ورسېدو د ایران او د ترکیې سرحد چې دی دلته یو رقم نیرې جوړ کړی دی تر څو چې څوک اوړي هغوی ته څه معلومات وشي او کمرې هم نصب کړي دي چې کله به سرحد ته نږدې کېدو ډزې به کېده بیرته به په شا تلو بیا به هم 4 ساعته 15 ساعته 6 ساعته بیرته به په شا ته تلو تر څو دغه خلک یا وده شي یا چېرته لاړ شي یا څه وشي چې موږ بیرته واوړو بیا به چې راتلو بیا به ډزې به مونږ کېده دې کې ډزو کې 100% کې امکان شته زموږ په مخ کې خلک لګېدلي دي همالته پاتې شوي دي داسې کیسه تاسې لرئ چې ستاسو مخکې څوک ووژل شي پاتې شي همالته چې کله یونان ته موږ اوښتو او د ترکیې سفر به خلاص کړم بیا به یونان ته چې کله ترکیې ته واوښتو تاسو یقین په خدای وکړئ په هغه موټرو کې غواګان څه ډول واوښتئ تاسو ویلي چې هلته څارونکي هم ډېرې مثلا امنیتي کمرې هم لګېدلي ډزې هم کېږي څومره وخت کې تاسو بالاخره په دوی وتوانېدئ او په څه ډول چې تاسو واوړئ بلکل دغه نږدې سیمې ته دغه نږدې سرحد ته دلته یو ډول موټرې راځي غټ غټ همدغه څنګه چې اوړې تیار درته ولاړ هلته د هر کسان معلومي غږ کوي فلانی راشه بستانی راشه هماغه موټر ته منډه کړه حتی تر دې چې د موټر د پاسه دا موټر په داسې یو حال و چې هغې موټر ته یقین تاسو وکړئ ځناور هم نه خیږي او موږ یې د بوسو لاندې او د غټ غټ ټوټو او کمپلو دې شیانو کې ننویستلو اپله یې واړولو سره د دې هم چې ډزې وشولې او ډزې کېږي هېڅوک دې په دې سترګه نه پټوي چې ته یو هېواد ته بغیر د پاسپورټ نه د ګاونډي هېواد ته موږ تللی نه شو نو بیا د ترکیې او د نورو ملکونو ته به څنګه ځې خو په هر تکلیف د ترکیې نه وتلو قصه به راته وروسته وکړي ثنا خورکۍ به وغږوو سلام ستړي مه شئ خور خپرونې ته السلام علیکم الله خور تاته سلام او د نکاح سره ټول همکاران تلویزیون همکاران ته سلام همت سلام سلام علیکم وعلیکم سر دې بخیر ښه راغلی مهرباني نو ته راته ووایه کومه پوښتنه لري د خلیل صاحب نه یا څه ویل لري ورته مهرباني مېلمه څخه دا غوښتنه لرم چې دا خپل ژوند په اړه موږ ته ووایي چې دا په اروپا کې د څه ستونزې ګاللې څنګه سره مخامخ شوی دی صحیح ده ډېره زیاته مننه له تاسې اړیکه دې ونیوله نو موږ له افغانستان نه داخلو بلجیم پورې رسوو هلته بیا ورسره په ستونزو خبرې کوو چې نورو هېوادوالو ته یعنې پته ولګېږي چې دغلته تګ څومره ستونزې لري څومره ستونزې باید وګالو مننه خورکۍ له ته مهرباني ډېره مننه خورکۍ د خورکۍ په سوال زه ډېر ښه ورسېدم تر څو دغه پیغام زموږ ښه صحیح په ښه توګه خلکو ته موږ هم دې د خاطره غواړو ستا قصه واورو که څه هم تا ته به دردوره یې ځکه ستونزې به دې په یادېږي خو خیر دې لپاره چې نور هېوادوال زموږ زړه ښه نه کړي نو دې په خاطر مهرباني بلکل همدغسې ده چې کله استانبول ته ورسېدو تاسو یقین وکئ موږ د انسانانو نه ځان پټوو چې دا به پولیس وي دا به موږ وسوړي په داسې یو ویره کې موږ دا 3 میاشتې یا 4 میاشتې خلک شته کلونه په لاره کې تېروي یا د پیسو د نګاه د وجې نه یا د دا یو ځای کې دا 4 میاشتې یو ځای کې تېروي که نه ځایونه درته مختلف ځایونه مختلف دي مثلا که یو ځای کې د پاتې کوي ګوري حالات ښه دی کس تېرېدی شي په هماغه ورځ درته حرکت درکوي که نه هماغه ځای کې به 1 میاشت پروت دی 2 میاشتې به پروت دی خپله وارې ته ګوري خوراک په خپل ځان دی دلته خو دوی وایي چې موږ هر څه کوو دا د تمام غرونه درته سم غوښې ته جوړ کړي او سیندونه درته شوروا جوړ کړي چې هېڅ کومه ستونزه نشته په لاره کې
دومره ستونزې دي چې دغه ټول مورګانو باندې غږ کوم د افغانستان د دې میندو باندې غږ کوم چې په زور خپل دغه اولادونه دې اور ته مه ور اچوئ. دا ستا قصه به ورته یو ډېر ښه درس او سبق کله چې ترکیې ته لاړې بیا هغې نه وروسته کوم هېواد ته لاړې څومره سختیو کې څه سره مخ شوې؟ بالکل تقریبا 15 یا 20 ورځې هلته پاتې شولو. بعد د هغې نه د اروپا او د ترکیې په منځ کې چې کوم سرحد دی دلته هم دوی یو غټ دغه سرحدات د نهر په واسطه یې جدا کړی دی. هغه نهر یو رقم حیوان دی په نامه د مگرمچ چې دوی خپل هلته دوی خوشي کوي، خاص دغه مسافرو لپاره خوشي کوي، نور هلته دوی پیچې نه رانیسي. دوی دې لپاره یعنی کله چې موږ دې سرحد ته ورسېدو تاسو یقین وکئ چې دغه سرحداتو چې کله سړی رسیږي ځنګل خو به پې ډېر ښیي. موږ چې دې ونو کې یا دې دښتو کې منډې والې دغه هر بوټی هر شی به زموږ په دې مخ داسې لګېدلی لکه چې یو انسان درته څپېړه درکوي او منډې تړلې چې تر څو دغه اوبو ته ځان ورسو. په دغه اوبو ته چې کله موږ او سره دې چې پوهېږي چې هلته داسې یو حیوان یې خوشي کړی هم دی، انسان خوري انسان له منځه وړي. پوهېږو څنګه وکړو دغه مجبوریاتو په اړه خو زه نه پوهېږم که یو انسان دې لپاره فکر وکړي چې زه اروپا ته لاړ شم ژوند به مې ښه شي، تاسو یقین وکئ نور هم خرابېږي، تاسو یقین وکئ چې نور هم بدتریږي. د ډېرو نګانه راځم ټول قصه کوم. د یونان قصه به راته کوې خو عمران افغان صاحب موږ سره په اړیکه کې دی، نو سعید صاحب اړیکې واخلو. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلامونه علیکم. احترامات تاسو د همکارانو ته ملت سلامونه وایم. وعلیکم السلام. مهرباني نه کو پوښتنه یا نظر در سره مهرباني وکړئ. ډېره پوښتنه مې ده د مېلمانه که نه چې دا چې کله اروپا تللی نو کومه بده خاطره کوم لار کې پېښ شوې بده خاطره درته وایي. خاطره درته وایي بده خاطره؟ صحیح ده. اوس د یونان مرحله کې حتما راځي. مننه فقط غوږ شئ قصې ته او وګورئ چې څومره دا یعنې خلیل ورور قصه چې دا د ټولو هغه زرګونو افغانانو قصه ده چې هره ورځ ځي او لا هم روان دي زړه ښه کوي. بیا څنګه وشو بالاخره هلته ورسېدو؟ چې کله دغې اوبو غاړې ته ورسېدو دلته هر یو ساعت هغه ځای ته ورسېدې کوم ځای کې چې مګرمچ ته انسانان خوري، انسانان داسې خوري چې ته ګورې، تمساح چې ورته وایي، چې ته ګورې او دا د دغې او دا به یې ښه لوګي کړي مې چې تر څو انسان ورشي حتما ځکه چې دوی دغه شیان دې لپاره خوشي کوي چې انسان وخوري، انسان ته ویرېږي. او دغه خطرناک ځایانو ته دغه قاچاقبران چې دي د شپې د خوا نه راوړي ځکه چې دوی ونه یېرېږي. که د ورځې د خوا نه څوک راشي یقین وکړه که څومره هم ځان ته زړور وایي که نه زړه به یې همالته پاک وچوي. دا دغه خطرناک ځایانو ته د دوی دغه استازي همدلته دی چې تا د شپې راولي. یعنې داسې یو میاشتې دي هلته د سرحد په غاړه کې ځکه مردارې اوبه دي چې د دې کمیز د پاسه دی هم چیچي، که یو کوټ دې مې اچولی هم د پاسه دی چیچي او په مخ چې وچیچلې خو ډایرکټ دانه در باندې او مریضي ته دې سره رسوي. چې کله موږ دې سرحد ته ورسېدو دلته نه کښتۍ شته نه یو رقم کښتۍ دی، دوی وایي چې سپین بوټ هېڅ هم نشته. سپیډ بوټ مطلب ډېر تیز کښتۍ، هېڅ هم نشته. د دې په نوم باندې دوی پیسې راټولوي تر څو د خلکو ته د اروپا دومره رانږدې کړي لکه دا بره کلی دومره درته نږدې کړي چې په خپل څنګه واوښتی د دغې اوبو نه؟ دغلته تقریبا موږ یو نیم ساعت دغلته کېناستو. دغه د ټکټر ټوپ عمره دغه دومره یو ټوپ راغی، دا د ټایر قدر دومره یو ټوپ راغی. په دغه ټوپ کې البته د 3 کسانو نه زیات نه ځایږي. موږ دې کې تقریبا 10 کسان 12 کسان واچولو چې زموږ شاته مخکې به ځوانان کېنه او شاته به یې فامیلیانې کېنولې سره د بچیانو. اول ته که کوم ماشوم داسې بدبخت هم شته چې د فامیل د اولادونو شته دی. په دې لاره کې دومره فامیلیان شته چې مه کوه پوښتنه. لا اوس هم زه یو هفته 2 هفتې مخکې زه وغږېدم دومره لا هم شته دی. واړه کوچنیان بچیان دي ټول. هغوی په دې څه پوهېږي چې موږ یې چېرته روان کړی یاستو. په دې لاره کې دوی ډېر زیات مړ شوي دي خو زه په دې حیران یم چې ته اولاد دې مړ کېږي په دې لاره او ته بیا هم حال نه وایې، ته بیا هم د اروپا هڅه بیا هم حال نه وایې آیا څه شی دی چا درته دلته ټوپک په سر چې بیا کله کېناستې دغه د تمساح خوا کې چې تېرېږي بیا څنګه کیسه ده؟ دغلته چې کله موږ ورسېدو کښتۍ دغه ټوپ راوړل او د 2 کسان هم داسې ونیو او کسان څه ونې ته ختلي څه د ونې نه ځان لاندې خطا کوو چې اوس دې ځینه واوړو صرف د اروپایي خاورې ته موږ ننوځو. پخوا هلته داسې یو قانون چې کله د اروپایي خاورې ته ننوتې نو بیا یې بیرته ایټالۍ ته یې نه لیږلې. اوس دغه 1 هفته یا 2 هفتې تقریبا کېږي چې تر څو سالونیک ته
سالونیک د هغوی یو ښار دی چې هلته ونه رسېږي چې په هر ځای کې ونیولې بېرته د ترکیې پولیس ته دې ورکوي نو د هغه تقریبا په ټرین کې یا په اورګاډي کې تقریبا 4 ساعته یا 5 ساعته لار دی نو ته د ورځې د پخپو فکر وکړه چې څو ورځې به په لارې ته تېرې او بیا هم په دې سمیر نه پوهېږي چې زه کومې خواته لاړ شم او هسې په نوم غولول دي دغه مسافر خپله په دې لاره تکلیف ګوري قاچاقبر یا بل څوک درته صرف یو سمیر ښیي نو لاره ښیي درته چې ته په کومه لاره باید لاړ شي دا نشته چې هغه در سره یي په بعضې ځایانو کې هغه هم د شپې د خوا نه او په هغه ځایانو ته د شپې کله چې کښتۍ باندې اوښتۍ دغه تمسا نه چې تېرېږي دغه ځای جالب دی چې کله دا ستا قصه واورو ډېر دا جالبه ده چې کله موږ نږدې شولو په دغه غټ نهر کې یوه ونه هم راغورځېدلی و په دې سره زموږ دا ټوپ لګېږي او شکېږي سوری کېږي نو دې ټیم کې تاسو یقین وکئ هغه فامیل دغه کوچنی زوی چې محمد نومېده په دې ټوله لاره کې ما سره و چې کله به ستړی کېده ما به دې په اوږو راخېجو نو مې ورته ویلې چې راځه موږ په هر ځای کې بدبخته ستو ولې خپل په ګناه هم ښه پوهېږو چې ولې نو چې کله دغه ټوپ د ونې سره لګېږي تاسو یقین وکړئ دا ټوپ داسې چوي او خلک په دې اوبو کې ننوځي او دغه د ماشوم اخرنۍ چیغې ما هغلته واورېدل چې مور یې ډوب شومه مور یې ما کش که نه موږ چې شاته راکته نه هم د دې مور ولیده او نه هم دا ماشوم ولیده چې دا څنګه د اوبو کې ننوته افسوس زه په دې حال وباسم چې زه خپل په مخامخ کې یو څوک غواړم یعنې همدا به تا دغه ډېره دردونکې بالکل یعنی زه چې کله د اروپا پایتخت ته ورسېدم هغه صحنې هغه چیغې زما په دې غوږو کې به راتله چې مور یې په ټوله لاره کې ما سره و تقریبا یو نیم میاشت هغه ماشوم ما سره و خپل مور سره همداسې په سلهاو ماشومان په دې لاره کې مړ کېږي څوک وایي چې نه مړ کېږي په سلهاو ځوانان په دې لاره کې مړه شول همالته پات شول ویډیوګانې شته په فیسبوک کې په یوټیوب کې شته تاسو کولی شئ وګورئ دغه دردونکې واقعې سره مخ شو یا هغه ماشوم چې یوه نیمه میاشت تاسو ورسره د ډېرو سختۍ سره بیا مینه کړې وه هغه مثلا دلته خپل ژوند نور پای ته رسیږي او تاسو نه ژوندی ورکېږي په عامه اصطلاح بیا هم خپل سفر څنګه پیل کړه څنګه مخکې لاړئ څومره درته دردونکې وه چې محمد تاسو پرېږدئ او مخکې ځئ بالکل صحنه خو د هغې دغه اوازونه او دغه چیغې چې موږ خپل په دې غوږو واورېده ما چیغه کړل هماغلته مې چیغه کړه ملاله چې محمد لاړه ډوب شو دا د سره د مور او سره د مور او پلار یې بچ شو سره د موره په دې اوبو کې سره د محمد په دې اوبو کې ننوت دا ماشوم تقریبا 8 کلن یعنی موږ په دې مخکې تګ بیخي زموږ په دې خپو کې دم نه و چې موږ څنګه مخته نور لاړ شو ځکه هغه صحنه د هغې هغه مورکۍ چې په هغه سخت حالات کې هم دغه یو حجاب کې ځان تاو کړی و البته غټ ستونزه به یې وه البته افغانستان کې به یې څوک نه پرېښوده د ژوند لپاره حتما به یو څوک و چې په هغه ځای کې هم دا خپل حجاب یې کلک ساتلی و چې د اوبو کې ننوت سره د حجابه بیا چې موږ کله واوښتو یو 10 دقیقې 15 دقیقې چې منزل هم وکړل په دې سرحداتو کې هلته یو رقم ته فکر کوي چې دا هواره ځمکه به وي او هغه لاندې ټول اوبه دي او دا مرداریانې دي دا بدبختي ده چې څنګه پکې ننوځې ته وایې چې زه ځمکه ده نو څه خبره نشته نور هم په دې خټه کې ننوځې خټه سیستم د اوبو نه چې خلاص شوې بیا یې خټه جوړ کړی درته چې تر څو په دې خټه کې ته نښلې تا پولیس نسي راځي چې د خټې نه تر هغې راوځي دومره خټې هم شته څوک پکې دومره ننوته زه خپله پکې دومره ننوتی وم په یو مشکل په یو تکلیف په هره لحظه هره ثانه د درد سره د غم سره تاسو یقین وکئ کله کله موږ وایو چې خدایه موږ اوس دغه ځای نه ژوندی وباسه او بیرته م افغانستان ته ولېږه بالاخره له دې ستونزو سره بلجیم ته ورسېدئ ستونزې خو لا لږ نور هم پاتې دي دغه تورې اوبه چې ورته وایي د اروپا ټول اقتصاد یا تجارت لارې اړیکې چې دي په همدغه اوبو کې دي د دغې اوبو نه دوی لندن ته سفرونه کوي د کښتۍ په واسطه غټ غټ دومره کښتېګانې دي چې دننه پکې موټر ننوځي چې کله اتینا د اروپا ښار ته ورسېږي اروپایي ملک ته ورسېږي هلته چې کله وینې ولې دا ګوتې در باندې لګوي په پیسې لري یا څه چې لري ټول درنه اخلي تاسو یقین وکئ داسې یو رقم پولیس دی چې دا په لاس کې ته لګیا ډوډۍ خوري چې دا یې درنه ګوري دا هم درنه اخلي خوري ځکه ګمارل شوي په همدې باید یې وکړي داسې یو عمل در سره کوي چې انسان د انسان سره نه کوي هېڅ انساني عمل نه غواړي دغه اروپایان نه غواړي چې موږ افغانستان نه ووځو او هلته هغوی ته لاړ شو ځکه هغوی هم داسې یو رقم سیستم یې ځان ته جوړ کړی چې خپله پکې ښه مخې ته تللی شي نو بیا چې کله اتینا ته ورسېدو هلته یو نیم میاشت پاتې شو هلته د گیم په نوم
دوی ډېر ښایسته نوم ورته ورکړی ګیم مطلب یا ګټونکی یا بایلونکی خو معلومي بعد د هغې نه دوی دغلته سپین بورډ چې ورته وایي یا سپیډ بورډ چې ورته وایي دوی هر رقم نومونه اخلي دا د ګیمونو نومونه هم چې تاسو ته واخلم تاسو به وخاندئ ګیمونه شته د چکلیټي په نوم ګیمونه شته د عراقي په نوم ګیمونه شته چې د هر رقم نومونه ورته یې ټاکلي دي نو بیا چې کله د اتینا ته ورسېدې هغلته قاچاقبران تیار ناست دي چې په کومه خبره دې دوکه کړي او په دې تور اوبو دې اپله واوړي چې خبره دې خلاصه شي لکه څنګه چې دا مړی سړی خښوي او نور ته خدای پامان اخلي همدغسې قاچاقبر هر مسافر سره یې کوي وایي زه مخې ورک شو بس هر څه ورک شو همدغسې په دغه دا اوبه نه نهر دی نه بل دی دا بحر دی دا داسې یو بحر دی چې هره چپۍ لکه د دې کوټې قدر د دې کوټې نه غټ د سټوډیو نه غټ دا هغه چپې دي چې د غټ غټ کښتیګانې ورته نشي ټینګېدلی بیا دلته چې کله غواړې چې اپله واوړي ایټالي خاورې ته واوړي که کله چیرې د دننه په کښتۍ کې ویې نیولې نو بیا دوی یو رقم یخ ځي ته دی بیا یې دا د ایټالي پولیس او د یونان پولیس او دومره غټ غټ پیپونه چې د ستا د مخ ته او د بدن ته نیسي چې دغه د پیپ دغه کش سره او د اوبو د تیزوالي د وجې نه ته په دې دیوال باندې لګېږي دا شوي دي دا د ټولو سره شوي دي زه نه پوهېږم که یو څوک تکلیف ګوري زحمت وباسي ځان رسوي هغلته او بیا دغه خپل پیغام ولې خلکو ته نه رسوي خلکو خبر نه دي د ډېرو شیانو نه خبر نه دي ما درته ویلي قاچاقبر ته دغه بر کلي ته یې راوړي بیخي درته اسانه کوي چې داسې ونه کړي خو څه وکړي دغه اوبو نه به څه ډول پورې وتې څومره خلک په یوه کښتۍ کې کېناستئ څومره په ویره څنګه ورسېدئ دا د دې غټ موټرو د کالتینر په شکل ترپالي غټ موټرې دي دا دې کې تقریبا 10 کسانه ماچوي 15 ماچوي 40 ماچوي بیا دا اوبو کې دا موټر چې دی د کښتۍ ته ننوځي بیا په ساعتو 6 ساعته 7 ساعته دا منزل کې تر څو د ایټالي خاورې ته ورسېږي دا کښتۍ کې چې کله د هلته ورسېږي بعد د هغې نه چې یو ځي کې ته ښکته کېږي طبعا نه په ژبه پوهېږي نه ټکټ ځان ته اخیستلی شي په یو بد حال یې حتما پولیس دې نیسي چې پولیس وینیولې هلته درنه ګوتې اخلي چې کله ګوتې درنه واخلي بیا چې د نورو ملکونو ته ځې درته وایي چې ته هلته د پناهندې ګوتې دې ورکړي دي 6 میاشتې هلته در باندې تکلیف تېروي مشکلات در باندې تېروي خو د ډېرو خبرو نه به راتېرېږو البته وخت به کم دی بلکل بیا چې کله هلته ورسېږي دومره ستونزې خو په لاره کې وکتلې هلته کوم ډول فکر چې تاسو کړی و د کوم ژوند هغه درته مساعد شو که نه لا بدتر و نه چې کله موږ بعضې خلک وایي عکسونه مې ولیدل او راغلمه تاسو یقین وکئ چې کله سړی یو ځي ته لاړ شي هغه هر څه ورته عجیبه غریب ښکاري خو هغه شی نه و چې کله موږ لاړو چې خلک وایي چې اروپا کې داسې دی او هغسې دی منم بعضې شیان پکې شته بعضې سهولتونه پکې شته خو چې یو انسان یو چیرته یوازې یو وزره خطر قبلوي یو دومره مشکلات یې نو هغه خوالې ورته هېڅ بلکل دغه سهولتونه هغه وخت درته لاسته راځي چې کله ته د هغې ملک اسناد واخلي بیا چې کله انټرویو درته لیږي چې کله درته انټرویو لیږي 2 انټرویو درته لیږي په نورو ملکونو کې 3 دی خو په بلجیم کې 2 انټرویو دی خو بیا په 2 انټرویو کې که چیرې ستا په دې کیس باندې پوه نه شو 3 هم درلیږي بیا درته وایي چې څه ستونزه دی و افغانستان نه ولې راغلی په کومه لاره راغلی او څنګه راغلی بیا چې هر ورور یا هر مسافر چې دلته څه ستونزې درلودو یا په حکومت کې یا په کوم ځای کې څه خلکو سره څه ستونزې درلودل هغه ستونزې په باره کې دوی نه ثبوتونه غواړي عکسونه غواړي زه هر مسافر ته وایم مهرباني وکړئ مه راځئ او که بیا هم څوک دومره شوقیان دي دغه مرګ هر چې سره به لوبې کوي بیا به راځي دوی لیدلي دي په دې ویډیوګانو کې په هر څه کې لیدلي دي موږ خو څو کاله مخکې تللی یاستو خو دوی دغه د پرون لارې به نورې هم سختې شوي بلکل اوس دغه 2 هفتې مخکې هم لارې دي بیخي سختې دي اوس چون وخت کم دی نو اوس چې دا قبولي شوې دغه زندګي دي څنګه ده اوس څنګه تېرېږي مشکلات شته په مجموع کې اوس د افغانانو چې هغه قبولي ترلاسه کړي نورو اروپایانو غوندې دوی خپل انساني حق ورته ورکول کېږي که نه او بلکل هلته اسناد چې دی په 2 قسمه دی یو سیاسي اسناد دی یو اجتماعي دی اجتماعي هغه په کوم ولایت کې یا په کوم ولسوالۍ کې چې ته ژوند کوي هغه خطرناک دی تا لپاره د اوسېدو وړ ځای نه دی ته تر دې پورې ځان رسولی هغې ته یو کلن اسناد وي سیاسي اسناد څوک چې په دې دولتي چارو کې کار کړی وي او مثلا ملي ځواکونو کې کار کړی ملي اردو کې کار کړی هغوی ته سیاسي اسناد ورکوي او بیا چې کله اسنادونه هر څه د وشو ته یو کم کې ژوند کوي د هفتې 6 ایرو درکوي آیا ته په 6 ایرو به ته زنګ وخې
په 6 یورو به ته څه شی به وکړې په دې 6 یورو هغه خواړه درته تیاری یقین وکړه چې تر 1 میاشته پورې به زړه بدې نه کېږي ځکه زموږ خواړه زموږ کلتور زموږ هر څه فرق کوي د دوی په نسبت چې تر څو عادت کېږي نو داسې ډېر کم خلک دي چې د رواني تکلیفونو سره هلته خلک مشکلاتو سره مخ دي اعصابي تکلیف پیدا کړي دي او بیا دغه کم عمره خلک چې رالیږلي دي دا خو زه هغه مورجانې ته وایم چې مورې څنګه دې زړه کېږي چې خپل 14 کلن اولاد ته لیږي صفتونه ورته شوي ځکه فرشته خور به وغږه سلام ستړي مشي خور خپرونې ته بله السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني که نظر لرئ پوښتنه لرئ چون وخت کم دی مهرباني وکړئ دغه وایي ورور جانه چې په دې باندې ډېرې سختې تېر شوي ډېر تکلیفونه دا تکلیف په موږ هم تېر شوی دی تاسې خپله تللي یاست یو افغان هم دیوار ته لاړ نه شي او یو ورور هم لاړ نه شي په دې خاطر چې زما ورور تللی 1 کال وکړو 1 کال بعد هغه پیدا شو په موږ ډېرې سختې تېرې کړې نو موږ غواړو چې زموږ یو هېوادوال هم لاړ نه شي باید خپل وطن کې خپل افغانستان کې په همدغه ستونزو کې ژوند وکړي اول زما خپله دغه کور کې مشکلات ډېر دی زما خاوند غواړي چې لاړ شي هېواد ته خو موږ نه غواړو په دې هغه مړه موږ به په هغه پیسو څه وکړو چې هغې په هغه به څه وکړو دا چې زموږ سره کور کې زموږ فامیل ټول یو ځای یو هغه ولږې څنډې ښه دي او باغ ته تګ او دې ورور ته ډېر ستړي مه شي او ډېر ښه راغلاست چې خپل وطن ته راغی او آینده باید یو ځوان هم دا کار ونه کړي او نه لاړ شي ډېره زیاته مننه الله تا خورکې چې اړیکه دې ونیوله او ډېر خوندور پیغام دې ورکړه همدا به نو خلیل صاحب نه هم اورو او چون وخت هم کم دی څه ویل لري هغه څوک چې لا هم هیله لري شوق لري او هغه خارج ورته ډېر داسې اسانه ښکاري د لارې ورته ډېر یدي ښکاري او په عامه اصطلاح ځان ورته بیخي قهرمان ښکاري چې زه کولی شم هلته به لاړ شم خپل ژوند به بدل کړم د کورنۍ څه ویل لري ورته چې څه باید وکړي زما خو آخري پیغام همدا دی قهرماني هغه دی چې خپل وطن کې پاتې شي خپل دغه خوار ولس ته خدمت وکړي زه زیاتره هلکان مې هلته ولیدل زیاتره ځوانان مې هلته ولیدل چې دلته د اقتصاد پوهنځی نه د ډاکټرۍ نه دې نه فارغ شوی بیا ډېر زیات افسوس راځي چې وروره ته دې نه فارغ هم شوی یو ښه سند دې ملا سره و سره د دې هم ته راغلی دلته ستا خبرې وظیفه مالې څه شی دي یا به قاب مینځې یا به موټر شوي کې کار کوې منمه په حلال کار کې څه شرم نه دی دغه 15 کاله 6 کاله چې تا تکلیف وي څه د څه لپاره دی همدا کار ولې په هېواد کې نه کوې ولې دا خلک ولې نه مینځي ولې دا سړک نه جارو کوي بل خپل هېواد کې وکړي دا خو څه شرم نه دی هېڅ شرم نه دی چې خپل هېواد خپله جوړ نه کړو موږ ته پردی هېڅکله نه جوړوي یو څه به م راته وایي خلیل صاحب هغه څه چې مثلا څومره وخت تا په بیلجیم کې تېر کړی او ډېر یې تارمان کړی یا تل به تا ته پیاده دی هغه څه و مثلا تاسو یقین یا وکړئ چې ټول هېوادوال یې په عامه اصطلاح کې ویم چې هلته ډېر هیله او ارمان لري هلته هیلې ارمانونه چې څنګه سړی د ملک کې ښکته شي دا تیاره چې ښکته شي څنګه چې دا جګېږي دلته ډېر یو بد احساس کوي چې زه خدایه خپل په لاس تابوت کې ناست یم او روان یم خو څه وکړو هره لحظه د کلي هره لحظه د کلي دوستان هره لحظه دغه د اذان غږ تاسو یقین وکړئ دغه د اذان غږ چې څوک هم اوري که نه یو رقم احساس یو رقم آرامتیا ورته راځي هلته اذانونه نشته او که چې شته دی دننه په جومات کې دی چې هر څوک وایي دا غلطه خبره ده یقین وکړئ غلطه خبره ده چې دغه اذان کې څومره خوند دی دغه چې ته هلته سار د موبایل په غږ ته پاسېږي او دلته سار ته د اذان په غږ پاسېږي آیا دغه توپیر بس نه دی همدومره آیا ته د موبایل په غږ هلته پاسېږي او دلته خپل د مورکۍ په غږ را پاسېږي آیا دا توپیر خو زه بالکل نور ته هېڅ هېڅ بل پکې څه ویلی نه شم دغه اذان غږ کې څومره خوند دی چې یو څوک درته غږ کوي چې راځه جومات ته لمونځ وکړه آیا ته خو به که یو ورځ لاړ نه شي 2 په 3 ورځ خو ته حتما ورځې هلته د دغه شیانو د نګاه نه ډېر زیات کمبود دی خو اوس په دې 4 کالو کې یا 3 کالو کې الحمدلله په کوم ښار کې چې موږ اوسېږو تقریبا 40 جوماتونه جوړ شوي د مختلفو هیوادونو والا د پاکستان د افغانستان د عراق نو لنډو کې پیغام اخرنی بیا همدا دی ژوند دې اوس ښه دی الحمدلله خو چې کله وطن ته راځم دغه احساس او دغه ژوند چې دلته هره شپه تېرومه دا په هېڅ شي هم نشم بدلولی خوښ یې چې هغې نه دلته اوسې په همدغې بدو شرایطو کې او خپلې کورنۍ سره بالکل همدغسې دی ډېرې زیاته مننه شکرالله خلیل ورور چې راغلی او خپل هغه درد او قصه دې موږ او نورو هېوادوالو ته شریکه کړه موږ ستا د خولې نه دا ټکي په ټکي ستا د سفر قصه په دې واورېد هغه هېوادوال چې زموږ لا هیله لري چې لاړ شي بهرنیو هېوادونو ته وګوري چې هلته په لارې تګ څومره ستونزه ده هلته ژوند کول څومره سخت دي هلته څومره قرباني افغانان ورکوي دې پر ځای چې نورو هېوادونو ته لاړ شو راځئ هماغه دومره پیسې چې تاسو په دې سفر باندې مصرفوئ او هغه چا ته ورکوئ
چې تاسو تر اغېزې پورې وړي په عامه اصطلاح د انسانانو قاچاقبر ته ورکوئ هماغه واخلئ ځان ته یو عادي دوکان جوړ کړي چې نور هېڅ هم نه لري هم به مو شپه په خپل کور کې هم به خپل اولادونو کورنۍ سره یوځای یاستئ او هم به د دې هېواد د آبادۍ لپاره تاسو یو مثبت څه کړي هغه پیسې چې دا نور هر څه نه کې تېر شو چې هر ځینه قرض یې پیدا کوي هر څه کوي هماغه په یو کاروبار باندې مصرف کوي تر څو دغه افغانستان موږ تاسو ته اړتیا لرو باید دا آباد کو او همدغسې جوړ کړو لکه نور اروپایي ممالک چې دي یا نور هیوادونه چې دي څنګه چې هغې زحمت ایستله او نن نور خلک په شوق ورځي زموږ افغانستان باید په داسې یو ځای بدل شي بالکل نو د خپرونې وخت چون پای ته رسېدلی دی که هر څومره خبرې په دې باندې وکړو بیا هم دردونکي دي او کمې دي باید پیغام به وروستی دی چې ځوانان دې هڅه نه کوي چې بهرنیو هیوادونو اروپا ته لاړ شي نو خپرونه همدلته پای ته رسوو تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسې په پاکه او سپېڅلي رب سپارو د الله په امان